نن به موږ تاسو ته داسې سپي ښایو کوم چې د نه وړاندې تاسو کله هم نه وي لیدلی. ویډیو ټولو نه منفرده او انټرسټینګ ده، نو د دپاره اخره پورې دا ویډیو ضرور وګورئ. ملګرو، د ځناورو او انسان ترمنځ یو عجیبه رشته ده. که دې ځناورو کې یو وفادار ځناور خبره وشي نو هغه دی سپی. دا دی هرکولس. د دې وزن 128 کیلو دی. دا چې کوم سپی دی دا د خپل مالک په شان تندرست ښکاري. راز تازه هوا او هیلتي ډایټ دی او د خپل مالک مینه. برګنز شپړ دی. دا ډېر زیات هوښیاری او اکثر د هیمالیا غرونو کې وي. ملګرو اوس وګورئ، دا یو ډېر زیات ګران سپی دی. دا سپی کم او شیر زیات ښکاري. د چینا یو عرب پتی اغستی دی. دا اخیستو دپاره هغه ډېرې غټې پیسې ورکړې وې. دا صرف د 11 میاشتو دی، خو د خلکو مطابق دا د خپل رنګ د وجې مشهور دی. ځنه سپو اوچتوالی چې هغه خو داسې وي لکه ګوړه. کله چې دغه سپی خپل مخ کې خپو باندې ودرېږي نو د انسان اوچتوالی نه هم 3-4 سانتي میټر اوچت وي. خو دغه سپي ډېر زیات شریفان وي، د نور سپو د پشان خونخواره نه وي. دا برافو بریفن دی، ټولو نه ورکوټ سپی. دوسری جنگ عظیم نه پس د دوی نسل ختم شو. دا به ډېر ښایسته و. دا سلوچي دی او دا یو ښکاري سپی دی. دا ډېر زیات تیز او شرمیږي. ملګرو اوس میلاو شئ جیسي سره. ګینیس بک اف ورلډ ریکارډ مطابق جیسي یو هوښیار سپی دی. دا د وینځلو، لمبلو، داسې قسمه کارونو کې به ستاسو مدد کوي چې تاسو د دې سوچ هم نشئ کولی. که دروازه کولول، خریداري کول یا خپل ځان دپاره روټۍ راوړل، داسې واړه واړه کارونه جیسي ډېر په کلاره کوي. جیسي یوټیوب چینل هم دی او د دغه چینل ډېر زیات فینز دی. نن سبا موږ ته واړه سپي ډېر زیات په نظر راځي او دا ډېر مزیدار او ښایسته وي. خلک دغه سپي ډېر زیات خوښوي. دا وګورئ، دا ټیوډي دی. ټولو نه ښایسته سپی. د ښایستوالي ټول ریکارډونه مات کړل. کله چې دغه سپی د 6 میاشتو نو دا صرف 6 سانتي میټر او 300 ګرامه وزن و. ملګرو، په دې کې تاسو ته ټولو نه ښایسته او خطرناک سپی کم یو ولګېدو؟ موږ ته کمنټ کې ضرور ووایئ. تاسو سره کم سپی دی او د هغې نوم تاسو څه ایښی دی؟ دا هم موږ ته ووایئ. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او شیر یې ضرور کړئ. د خپل ځان او د چاپېریال خیال ساتئ. الله پامان.